سږ کال یې سخرود ولسوالۍ کې موش پیاز ډېر زیات شوي دي او ماشاءالله د حاصلاتو وده هم ډېره ښه ده. د دې پیاز نه نیولی تر الوګانو پورې ګني پورې خورې د یو مشکلات شته اوړي د خوا نه چې دلته اوبه نه وي بیا دغلته تمام ورځ کار کوو چې مازدیګر شي یا ماښام شي ډېواله خپل کور ته لاړ شو پیسې مې او 3-3.5 روپۍ کار کوو. او دغه غټ پیاز چې ده ګردیز ته ځي او هغه واړه پیاز هغه نوش پیاز نه دي هغه بیا غزني ته لیږو. بسم الله. دا خو د شکلک دي کاکا تا کې په دواړو لاسو وباسه. دا هم تخنیک غواړي نو دا ځانګړی چل غواړي. ماشاءالله ماشاءالله. اوه دا خو رمات شو. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. په دې هیله روغه جوړ د ژوند په ټولو چارو کې بریالي کامیابه اوسېږئ. لیدونکو زه سراج الدین په ژوا کې دا د سخرود ولسوالۍ ده او تاسو خو په دې ښه پوهېږئ انشاءالله چې سخرود ولسوالۍ یو سرسبزه ولسوالۍ ده، یو شین ځای دی. زموږ د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو او په څنګ کې دا چې د مرکز اکثره سبزیجات او میوه‌جات له همدغه ولسوالۍ څخه دي. نو اوس الحمدلله سږ کال یې د سخرود ولسوالۍ کې نو ثم الحمدلله سږ کال یې سخرود ولسوالۍ کې موش پیاز ډېر زیات شوي دي او ماشاءالله د حاصلاتو وده هم ډېره ښه ده. تاسو ګورئ موش پیاز دي خو ډېر ښکلي دي. نو په همدې تړاو باندې ځانګړې خپرونه لرم. راځئ د بزګرانو ورونو سره هم خبرې اترې وکړو او وګورو چې د موش پیازو بازار څنګه دی. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. کاکا سره ولاړ دی او په پټیو کې کار کوي. نو خبرې اترې به ورسره وکړو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر راغلی وروره، ښه جوړې په خیر قراري ده، په خیر راغلی. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. لیدونکو ته خپل نوم واخله. زما نوم فضل الرحمن ده او د سره روت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د څنګه ښه یم والا جوړې ته ښه یې. ژوند در باندې څنګه تېرېږي؟ بس شکر الحمدلله ښه خوشحاله یم. خوشحاله یې؟ او ښه پټي مو خپل دی که نه که مزدورۍ باندې کار کوئ؟ نه دا خو دهقاني په حساب باندې او مزدوري هم ورکوي موږ ته. مقصد دا تجار باندې م خرڅ کړی ده. تاسو دهقانۍ په حساب باندې کوي یا اوس د تجار سره مته د مزدورۍ په حیث هو هغه 300 روپۍ راکوي موږ ته، ټولو ته 300 روپۍ ورکوي او ښه دی او روزګار روان دی د مسلمانانو زموږ خپله شکر الحمدلله. څومره پیاز هم سږ کال یې کرلې وه؟
دا یو جریب هم کرلی و یو جریب او یو جریب دلته او یو لس بسې هلته بره مونږ کرلی و د سخرودو ولسوالۍ ځمکه د کومو سبزیجاتو دپاره ډېره ښه مناسبه ده چې ښه حاصل ورکوي دا خو چې هر فصل سړی پکې وکړي لکه د دې پیاز نه نیولی تر الوګانو پورې ګني پورې خو د یو مشکلات شته اوړي د خوا نه چې دلته اوبه نه وي بیا دغه وجه ده که نه ګني مخکې مونږ خپله دلته کرل ښایي مونږ خپله ګاڼیګان وي دغه پټیو کې او دلته څو څلور پنځه کسان شریکتي به او ښه ګاڼیګانې به ګوړه م خرڅوله ترېنه بس زمیندار دپاره هم کېده او مونږ دپاره هم او دا سبزي داسې یو کار ده که نرخ پرې راشي خو ښه ده او یو روزګار د سړي جوړ او که بیا نرخ نه وي نور حتما بیا پر ځانه باندې هغه خپل مصارف پوره کوي خو نه زمیندار ته څه شی پاتې کېږي او نه دهقان ته او که بیا وشي خو کوي بیا هم د زمیندار کېږي هم د کسانو کېږي او شکر الحمدلله بس ښه ده نور خوشحاله اوسېږئ مشره تاسو د دغې ځمکې دپاره اوبه له کومه ځای تاسو راولئ مونږ دا د سرحا اوبه دي دلته بر مونږ خوړ کې مونږ سربندونه د دره او منطقې بیل بیل ده لکه دا سنتامپور اولیا منطقه بیله ده د کوز سنتامپور بیله ده همداسې د بر ځایونه همداسې بیل بیل او بندونه لري او د هغې ځای نه بیا اوبه مونږ راوړو که نه چې اوس خو اوبه شته ده ښه پرېمانه اوبه خپله ټایټ راځي میراو یو کس میراو ځي ورته اوبه را خوشي کوي او اوس خو اوبه ډېر ده او بارانونه مو شو او نور دا واورې سره دا ځمکه یو وارې نرم شو ښایسته جوړه شو نور دا ډېر وخت اوبه هم نه خوري ډېر وخت اوبه هم نه خوري که نه دې کې دغه سره پیاز ښه دي که سپین پیاز ښه دي دې کې سپین پیاز ښه ده خو هغه چې ده که لږ مینه وکرل شي که نه دا د سنبلې په آخري ورځو کې یعنې په شلمه کې بیا هغه غوټه نه کوي او که لږ غوندې مینه وکرل شي سپینه بیا غوټه کوي بیا هغه دا خو اوس ګردیز ته ځي او بیا هغه بیا مونږ ترېنه غوڅوو بیل ترېنه خرڅوو او خو سره ښه ده سره پیاز ښه ده د سپین نه هغه نور پیاز به کوم ټیم کرل کېږي چې مطلب هغه غوټه کوي کوم موسم کې کرل کېږي هغه د اقرب کې کرل کېږي او دغه بعضې مینهکاران دي هغه حمل کې وځي او بعضې بیا لکه پسینه چې کري لکه دغه بر پټۍ لکه دغه اوس دا مخامخ پټي چې دي دا بیا غنمو سره یو ځای وځي څور میاشتې وځي څور میاشتې یعنې هغې ته وخت شته اوسه پورې هغې ته وخت شته او همدغه غوټې خو دا اوس دا بیا کابل کې ځي دا سپین پیاز د دیبرټ په نوم باندې او په دغه ځمکو کې مخکې کوکنار کرل کېدل د حاجي صاحب قدیر خان د وخت نه نور دې خوا نه ده کرل شوی یو کال وکرل شو نور بیا کرل شوی نه ده دې ځایونو کې یعنې مطلب که تاسو کوکنار نم کوي خو بیا هم الله په خپل رزق در رسوي ښه پرېمانه د کوکنار نه دا مونږ ته ښه ده کوکنار چټي شی ده هسې ضلالت دی او خو مونږ یو شی غواړو چې باید حکومت د دهقانانو سره مرسته وکړي لکه سره غنم اوس دغه د اوس دا پټي خاره ده مونږ خپله ولا په بیه باندې تخم اخلو هغه وخت کې پرېږدو تخمه خو هغه بیا پټي زیات شي پرې نور په بیه اخلو که حکومت مونږ سره کومک وکړي او ښه ده مونږ ته بیا د ټولو دهقانانو ډېره مننه خوشحاله اوسې کور ودان چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ مننه کور د ودان لیدونکو دا ځوانان او مشران لګیا دي نو دغه ځای کې مخپیز وباسي دا نو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار او همدارنګه ځینې ولسوالیو په څنګ کې دا چې نور ولایتونو ته وړل کېږي او هلته خلک ترې استفاده کوي نو خپرونه جریان لري راسره اوسېږئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دا ورور لګیا ده په زرنج کې د اعمال باري پوښتنه به درنه چېرته د اعمال وړي السلام علیکم وعلیکم السلام وروره ښه یې جوړ په خیر ډېره منظمه زرنج ته در وخېږم که نه څنګه وخېږه څنګه یې شکر ده والله خپله طبیعت دې څنګه دی شکر ده الله فضل ده خپله ښه یې خوشحاله اوسېږئ ښکلی نوم دې واخله لیدونکو ته زما نوم خیال محمد خیال محمد څنګه یې شکر ده ها دغه مشپیاز زرنج کې باره دا چیرته وړي دا دې زره باره وه غټ ګاډي ته وړو انډیواله ماته بس ښکته کوو هر ګاډي نه به چیرته وړو غټ ګاډي ته چې ده بیا ګردیز ته وړو دا څنګه دا ګردیز تاسو زیات خوښ دی هلته دا مشپیز ګران خرڅېږي که څنګه والله ګران نه خرڅېږي کېږي نه دا شیونه چې دا هماغه ګردیزیان خوري نور د کابل خلک بیا دا شی نه خوښوي کابلی خپله معده نه خرابوي نه 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 که نه هو نو زه هم دا دومره مشپیز په سفرود ولسوالۍ کې شوي دا علت د ننګرهار ولایت بس شي څنګه نه دا یو دانه خلکو ته نه رسېږي ها او او بل دا لارۍ کې چې تاسو دا وړئ که نه لارۍ حساب څنګه دی قیمت یې د وړي کارځای نه دا خو لا منکي حساب د منکي نو چې 100 روپۍ ورکړي اتیا روپۍ ما ورور مې ورسره خبره کړې که نه او مثال پالک د په کابل کې 1.5 سل خرڅ شي دلته من 15 روپۍ راځي که نه من 15 بیا دلته ورته حسابوي ها هو
هغه لارې مصارف په دې کې وباسي. او خپل هیواد کې کاروبار کوي، تجارت کوي، څومره د خپل کاروبار نه راضي یاستئ؟ بس د الله نه ډېر راځي پوه شي ولې چې دغلته تمام ورځ کار کوو چې مازدیګر شي یا ماښام شي ډېواله خپل کور ته لاړ شو پیسې مې او 3-3.5 روپۍ کار کوو او کور ته چې لاړ شو همدغه غټه خبره ده وروره. نو خوشحاله اوسئ کور ودان بس په خپل هیواد کې سړی چې په کار بوخت دی دا غټه خبره ده. او دا غټه خبره ده وروره. لیدونکو ته کوم پیغام کوم پیغام لیدونکو ته وایي؟ بس لیدونکو ته همدغه پیغام دی نو چې ځان وزګار پرې نه دی پوه شي په 200 ډېواله مقصد کار روزګار وکړي روزګار ښه شی ده. مننه خوشحاله اوسئ. لیدونکو دغه ځوانان تنکي ځوانان لګیا دي او څوک زرنج کې مشپیازه چې څوک یې راوړي نو همدغه کاروبار دی همدغه زندگی ده ځکه چې کار ونه کړي نو ژوند نه جوړیږي. زموږ تاسو د ژوند ضرورتونه پوره کیږي په کار کولو سره او ځوانان په کار کولو سره ښه ښکاري. محمد دا نه که غټ کار دی که وړوکی کاروبار دی خو چې کاروبار وي دا تر ټولو مهمه خبره ده. نو الله پاک تاسو ته اجرونه درکړي او کور مو ودان خوشحاله اوسئ. بیا هم لیدونکو ستړي مه شئ، جوړ په خیر په دې هیله روغه جوړ اوسئ. ځوانان لګیا دي او پټیو کې کار کوي نو پوښتنه به ترې وکړو سږکال د مش پیازو حاصلات څنګه وو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره ښه یې جوړ په خیر صحت ده ښه ده. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. لیدونکو ته ځان ور وپېژنه. متي الله یم د سخرود اوسېدونکی. څنګه یې؟ شکر د الله د الله رحم دی. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. څنګه د حاصلات سږکال څنګه د مش پیازو؟ ښه ده والله شکر ده سږکال خو ډېر ښایسته حاصلات هم کوي او بازارونه هم ښه وو نو ټول خوشحاله دي. خوشحاله دي او دهقانان هم خوشحاله دي تجاران هم خوشحاله دي وروره او نور اوبه هم ښه فریمانه دي نو ترکاري هم ښه ده. سږکال یخ هم ډېر زیات نه و ډېر ښایسته ترکاري راغلی. یخ نه و سږکال؟ اول سر کې نه و خو اوس د آخر کې یاره وشو خو ډېر کم خو د فتحوات ساحه کې ډېر وشو. دغه تاسو د من په حساب خرڅوئ پلاستیکونو کې شو که نه ګېډۍ کوئ؟ نه دا موږ نیمانۍ ګېډۍ کوو او ګردیز ته لیږو. او دغه غټ پیاز چې ده ګردیز ته ځي او هغه واړه پیاز هغه نوش پیاز نه دي هغه بیا غزني ته لیږو. او دلته خپله په ننګرهار ولایت کې د نه استفاده کیږي؟ ننګرهار ولایت کې د نه استفاده کیږي؟ ولې نه دلته خلک وړه ګېډۍ کوي جلال آباد ته وړي. دغه ګېډۍ تاسو بیا په څو ورکوئ؟ دلته خو اوس جوړه 2 روپۍ 8 روپۍ دا وړه ګېډۍ خرڅېږي او مونږ چې ده بیا دا من په 15 روپۍ ګردیزیان ته ورکوو نیمانۍ ګېډۍ کوو. او اوس اصل لیدونکو ته وښایه که نه چې یوه ګېډۍ به څومره ته څو پیاز راواخلې یوه ګېډۍ ته نه جوړه کړه. د جلال آباد ګېډۍ د جلال آباد ګېډۍ دغه دا د جلال آباد ګېډۍ ده. دا ګېډۍ به هلته په څو خرڅېږي؟ دا هلته په 4 روپۍ. 4 روپۍ. او البته دکانداران به په څو خرڅوي؟ بس قلن پکې یو څه خو به ګټي نو. یعنی مطلب سږکال ماشاءالله حاصلات ښه و که نه؟ ډېر. او دا تخم کوم یو تخم دی؟ دا خو دا د مزینې پیاز دي او هغه ټیم کې مونږ یې اخلو او دلته راوړو وروره دا چې کېنوو بیا دغه پیاز څنګه جوړوي. دلته په ځمکو باندې تاسو ځان ته پیاز هم کرلي که نه نور سبزیجات بس کرلي؟ بس اکثره خلک د دهقانان هم دي زه خو خپله شخصا خرید کوم که نه تجارت کوم نو دغه پیاز هم ما اخیستي دي. تا اخیستي دي؟ دا پټۍ د ټول په څو اخیسته؟ جریب 50,000. جریب 50,000. دا تاسو بیا وړئ نور ولایتونو ته؟ هو نور ولایتونه لکه ګردیز شو لوګر او دغه ځایونو ته وړو او بس لیږو. خدای خو مهربانه ده منو یو څه خو به وشي. یو څه خو به وشي. او لاره کې خو څه مشکلات نه وي که نه لکه زیات ټکسونه کیسې خو به نه وي مطلب؟ نه دغه د کمیسیون لږ مسله ده ولا دا ګاډو والا ډېر په عذاب دي چې دغه مسله ډېر په سخته ده پرچې اخلي که نه چې دغه کمیسیون لږ داسې سهولت راشي نور په لاره کې څوک نه په عذابوي لکه پخوانی وخت غوندې نه ده که نه چې هر ځای کې ټکسونه مکسونه نور د اوس انشاءالله چې حالات جوړ دي. مننه خوشحاله اوسئ. خپل وطن کې تجارت کوي په اصطلاح کنن پیاز دی بل ورځ مطلب بل څه تجارت کوي. دا وړي چې د لیړوګانو رومیانو دغه شیونو تجارت کوم او په دغه سیزن کې دغه لکه پالک شو پیاز شو او غشنیج د تجارت کوم. مننه خوشحاله اوسئ. زما هدف دا چې په خپل هیواد کې په کار بوخت یاستئ. لیدونکو ته کوم پیغام ورکوئ څومره خوشحاله یاستئ؟ ولا په خپل هیواد کې خو تجارت داسې خوند کوي چې وروره دغه اوس مونږ ماښام دغه ګاډۍ ترپال پې کشي دا ځي ګردیز ته مونږ ځو کور ته لکه تجارت هم شو او قرار کور کې مو که نه نو خلک باید هم دلته که روزګار یې جوړي خو هېڅ عاجت د بل ځي نه دی.
بل ځای پوه شئ او چې دلته روزګار او اکثره خلک چې ځي خو بیا د مجبورۍ له خاطره ځي نو چې مجبوره یې خو بیا انشاءالله چې خیر است مننه کور ودان چې خدای دې عزت وکړي الله یې لره